بسم الله الرحمن الرحیم. اوس غواړو نرسایبانو چې موږ په یوه پروژه کې فعالیت هډ کړو، اکټیویټي هډ کړو. څه رقم فعالیت هډ کوو او د فعالیت د هډ کولو طریقه څه رقم ده. موږ راځو خپلې پروژې ته. یوه پروژه دلته سلیکټ کوو، مثلا د جلال آباد پروژه ده. د جلال آباد پروژه غواړو چې په دو کې موږ فعالیتونه هډ کړو. دلته اول به پروژه خلاصه کړو، ورته یو رایټ کلیک وکړو، بیا ورته وایي چې اوپن پروجیکټ. دا پروژه د موږ تاسې خلاصه شوله. په دو پروژه کې نرسایبانو تاسې ګورئ جلال آباد په آبي خط لیکل شوی. دا عمومي یوه پروژه شوله. دغه نه راکته ډیزاین اند پلانینګ دی. دا یو دبلیو بی اس دی. دا دبلیو بی اس ګوره په زرغون رنګ باندې ښودل کیږي. دا دبلیو بی اس لاندې 15 نور دبلیو بی اسونه دي. یعنی دا چې په ژیړ رنګ باندې ښودل شوي دي، دا د ژیړ خط دبلیو بی اسونه، د زرغون خط دبلیو بی اسو څه شی دي؟ سب دبلیو بی اسونه دي. نو اوس ګوره اول دو ته داسې وویلی شو چې دا 15 نور دبلیو بی اسونه چې په ژیړ خط لیکل شوي دي، دا د زرغون خط دبلیو بی اسو سباردنیت دي. ټول دا په هغو پورې څه شی دي؟ اړه لري. موږ تاسې ډېر باید هڅه وکړو چې ډېر زیات دبلیو بی اسونه هم اډ نه کړو، ځکه د زیاتو دبلیو بی اسو هغه مشکلات را پیدا کوي. بیا د هغو کنټرول سخت کار دی چې موږ هغه کنټرول کړی شو. ګرچې موږ که بخش د ډیزاین 10% ډیزاین ته ورننوځو، دلته کولی شو چې موږ یو 4 نور دبلیو بی اسونه هم ورته کریټ کړو. مثلا 10% ډیزاین د سټرکچر، 10% ډیزاین د الکتریکل، 10% ډیزاین د میکانیکل، مثلا 10% یا هر شی چې تاسو کې هډ کوئ هډ کولی شئ. اما ضرور نه ده. که غواړئ چې فرضاً دا نور هم په ډیټیل کړئ، بیا نو ورشئ دبلیو بی اس مایلستون ته. په دبلیو بی اس مایلستون کې بیا تاسو کولی شئ چې د هغو دپاره 4 نور مایلستونونه ورکړئ، تر څو پورې د تاسې کار لږ نور هم په ډیټیل شي. اوس راځو نرسای موږ دا دبلیو بی اس ته، مین دبلیو بی اس ته. ګورئ نرسایبانو، که موږ مین دبلیو بی اس ته یو فعالیت ورکړو، هیڅ نوع مشکل موږ نه ګورو. کولی شو چې مین دبلیو بی اس ته هم یو فعالیت ورکړو. نو بیا کله چې مین دبلیو بی اس ته فعالیت وکوئ، بیا سب دبلیو بی اس ته نو بیا ضرورت نشته چې بیا سب دبلیو بی اس د مین دبلیو بی اس دپاره کریټ کړو. دونه داسې ښکارېږي چې د سب دبلیو بی اسونه باید موږ تاسې هغو ته فعالیت ورکړو. که مین ته یې ورکړو مشکل نشته، اما دغه سیستم څه ګډوډي وي د سیستم د فعالیتونو. نو موږ راځو دغه دبلیو بی اس د 10% ډیزاین ته. دو دبلیو بی اس ته چې راغلو، په دو دبلیو بی اسو مینو ته یې راځو. دلته دغه قسمت دغه ټولز ته چې هغه دلته یو ټولبار دی، دلته کلیک کړو. په دو ځای کې ورته وي مثبت علامه ده. تاسې وینئ دلته د قسمت کې مثبت علامه ده، دا د اډ علامه ده. دلته ورته وایي چې اډ. صاحبانو تاسې وګورئ، دلته ویلي چې اکټیویټي آی ډي. اکټیویټي آی ډي د موږ دلته راغله په دو کې 10 یعنې 1010. د هغو ځای نه راکته اکټیویټي نیم دی. دلته نو اوس د اکټیویټي نوم لیکو. کوم اکټیویټي ده؟ اکسکیویشن دی، مایلستون دی، سټرینګینګ دی، هر شی چې دی دلته د اکټیویټي نوم ورته لیکو، دقیق، چې دا ته مغه نه نوي حروفونه زیات نشي اخیستی. د هغو نه وروسته ورته وایي چې نیکسټ. په دو نیکسټ کې دا فعالیت په کومه دبلیو بی اس پورې مربوط دی؟ موږ خو دلته صحیح ده چې اوس موږ 10% ډیزاین لاندې دا راوړستل. شاید اشتباه هم کړي وي، دا په 10% ډیزاین کې نه وي، شاید دا په 100% ډیزاین کې دا فعالیت موجود وي. راشئ دا فعالیت د دو ځای نه ورته انتخاب کړئ، دبلیو بی اس هم ورته انتخاب کړئ چې دا مربوط د کوم دبلیو بی اس، کوم دبلیو بی اس پورې مربوط کېږي. د هغې ځای نه وروسته بیا ورته وایي چې نیکسټ. په نیکسټ کې چې راغلو، دلته دوستانو وي چې ټاسک ډیپنډ اکټیویټي ټایپ کوم نوع اکټیویټي ده.
موږ شپږ نوع اکټیویټیانې لرو. یو نوع د اکټیویټۍ ټاسک ډیپند اکټیویټي ده. ټاسک ډیپند اکټیویټي هغه اکټیویټي ده چې دغه فعالیت تړلی دی په خپل تمخني فعالیت پورې. که تمخنی فعالیت سر ته ونه رسي دا فعالیت هم سر ته نه رسي. د مثال په توګه که موږ په یوه تهداب کړې په یوه تهداب کې ریبار ورک ولرو. د دو ریبار ورک تمخنی فعالیت څه شی دی؟ حتمی ده چې خط اندازی د تهداب ده، بیا کندنکاری د تهداب ده، بیا کمپکشن د تهداب دی، بیا پی سی سی اچ، بیا هغو کشتی کار د ریبار شروع کی. یعنی څو پورې چې یو فعالیت د دونه مخکې نه وي رسېدلی دا نشي کولی دا فعالیت سر ته ورسي. دا ټاسک ډیپند فعالیت چې دی دو ته هغه کلندرز معرفي کیږي چې موږ کله مخکې د شپږو ورځو کلندرزونه جوړ کړي. کلندرز د دو دپاره هغه په نظر کې نیول کیږي. دا ټاسک ډیپند کلندرز هغه دی فعالیت دی. نوع د فعالیتو په دو ځای کې تعیني چې زه اوس د دو ته کوم فعالیت ورکړم. پاتې 15 نوع نور فعالیتونه شو. غواړو چې د 15 نوع نور فعالیتونه هم موږ تعریف کړو، پوه شو چې 15 نوع نور فعالیتونه کوم فعالیتونه. د دو نه وروسته موږ یو بل فعالیت لرو په نامه د ریسورس ډیپند. دا فعالیت د موږ که فرضاً داسې کړو چې دا تړلی دی په یوه منابع پورې یا په یوه ریسورس پورې تړلی. د بیلګې په توګه که موږ په ساحه کې یو ټانک د اوبو جوړو یا ذخیره د اوبو جوړو، فلزي ذخیره د اوبو جوړو. موږ چې دا کله په دو باندې کار شروع کوو موږ کولی شو چې د شنبې، دوشنبې او چهارشنبې په ورځ باندې یعنی په جفتو ورځ د هفتو کې موږ جنراتور ولرو. تاقي ورځ د هفتې جنراتور د بلې پروژې څه دی؟ د موږ څه نشته. اوس د موږ دغه ټانک چې کله جوړیږي د دو کار تړلی دی په هغو جنراتور پورې چې په ساحه کې موجود وي چې هغه موږ ته برق جنریټ کړي. نو په تاقو ورځو کې موږ کار نشو کړلی. موږ فقط په جفتو ورځو کې په هفته کې کار کړو. که چیرته د دغو ټانک د اوبو جوړول 3 ورځې وخت وغواړي، 3 ورځې وخت وغواړي، نو موږ دو فعالیت ته څو ورځې باید ډیوریشن ورکړو؟ 6 ورځې باید ډیوریشن ورکړو. او کلندرز باید ریسورس کلندرز ورته معرفي شي. ځکه ریسورس کلندر چې معرفي شو موږ ته خود به خود ځواب ورکوي چې په 2 رقم څه دي. اما تاسو ډیوریشن 3 ورځې معرفي کوئ نه 6 ورځې. خو سکیجول خپله چې تاسو هغه ورځو کې هلته ورته معرفي کړي دي چې په دغه ورځ په دغه ورځ په دغه ورځ د ما دپاره جنراتور شته، ته د خپلې 3 ورځې ډیوریشن معرفي کوي، هغه خپله 6 ورځې ډیوریشن دا ریسورس ډیپندز فعالیتونه شول. دغه نه وروسته موږ راځو یو بل فعالیت لرو، لیول آف افورت فعالیت لرو. لیول آف افورت فعالیت په MS پروژیکټ کې دا په نامه د ریکورینګ اکټیویټي باندې یادېږي. لیول آف افورت فعالیت کوم فعالیت دی؟ دوستانو ما مخکې درته وویلې چې تاسې هیڅ فعالیت په سکیجول کې موجود نه وي چې هغه سکسیسر او پریډیسیسر ونه لري. حتمی به سکسیسر او پریډیسیسر لري. اما هغه فعالیت چې هغو ته نوعیت د لیول آف افورت معرفي کوو دا نوع فعالیت نه کاست لري او نه سکسیسر لري نه پریډیسیسر لري. یو میلاد هم داسې لویږي، یو بار دی لویږي په داخل د سکیجول کې. دا کوم نوع فعالیتونه دي؟ دا فعالیتونه دي چې په مراتبو په پروژه کې وقع کیږي. البته مراتبو باندې په پروژه کې وقع کیږي. د مثال په توګه موږ تاسو په یوه پروژه کې شاید 100 میټینګه ولرو، 1000 میټینګه ولرو.
کله چې میټینګ موږ تاسې ارینج کوو د هغو دپاره به لیول آف ایفورت فعالیت سره یا انسپکشن دی په پروژه کې هر فعالیت د موږ باید انسپکت شي وکتل شي سوپروایز شي نو د دو دپاره همغه یو فعالیت اچول کیږي په نامه د سوپرویژن باندې د ابتدا د پروژې نه تر انتها د پروژې او دا مکرر یعنې تکرار شوی فعالیت تاسو به کله که یو سکیجول ته ورشئ هلته وګورئ سوپرویژن یې لیکلي دي په سوپرویژن کې ډیوریشن د ابتدا د پروژې نه ورکوي تر انتها پورې ورکړی دی خاص نه لري او ورشئ نوعیت چې معرفي کوي وګورئ چې لیول آف ایفورت که چیرته دغه ځای مکرري فعالیتونه په سکیجول کې په لیول آف ایفورت باندې معرفي شوي نه وي دا اکټیویټي کاملا کامنټ په کې ډیلیټ کړئ ځکه چې دا ډیوریشن بیا که په لیول آف ایفورت کې نه وي د پروژې په کلکولیشن باندې ډېر زیات تاثیرات اچوي اما که لیول آف ایفورت دلته په پورته معرفي شي بیا د پروژې په کلکولیشن کې هیڅ تغییرات نه وریدي د هغه نه وروسته بل فعالیت دی سټارټ مایلستون دی دا تړلی دی د یو ارګان په پالیسۍ پورې یو ارګان موږ ته وایي چې تاسې هر ډبلیو بي ایس ته سټارټ مایلستون او فنش مایلستون ورکړي کله راته وایي چې نه یوې پروژې ته هم سټارټ مایلستون او فنش مایلستون ورکړي موږ دپاره کوي نو تاسو په دو خاطر که چېرته ارګان ته هر ډبلیو بي ایس ډېر مهم وي چې د ډبلیو بي ایس په اساس باندې دوی ته هغه ورکوئ راپور ورکوئ نو په هغو صورت کې باید د هر ډبلیو بي ایس لپاره سټارټ مایلستون او فنش مایلستون موجود وي او غیر دغه نه هره پروژه سټارټ مایلستون لري فنش مایلستون لري بس سټارټ مایلستون هیڅ پریډیسیسر نه لري ځکه چې ته مخکې دونه هیڅ فعالیت نشته دی چې څه پریډیسیسر ورکوي هیڅ پریډیسیسر نه لري اما کېدلی شي د یوه نه نیولي ته 1 میلیون پورې سکسیسر وکړي دغه نه وروسته فنش مایلستون دی فنش مایلستون عین شکل هغه د پروژې په آخر کې ورکول کیږي یا د یو ډبلیو بي ایس په آخر کې ورکول کیږي یو رویداد واقع کیږي یو څه شی جوړیږي بیا بیرغ پورته کیږي د بیرغ پورته شو دا کار وشو دا خپله فنش مایلستون دی نو دا فنش مایلستون هیڅ کله نشي کولی چې فنش مایلستون ځان ته سکسیسر ولري اما کېدلی شي د یوه نه نیولې ته میلیونو پورې دا شی ولري پریډیسیسر ولري د هغه نه وروسته بل دبلیو بی ایس سمري ده دبلیو بی ایس سمري یا ورک بریک ډاون سټرکچر سمري دا بل نوع فعالیت دی دا هغه فعالیت دی که چېرته تاسو دا سلیکټ کړئ دغه د ټولو فعالیتو په سر باندې داسې یو تور خط راځي تور خط راځي د یو ډبلیو بی ایس سر او د ډبلیو بی ایس د فعالیتو آخر قسمت کې دغه ټول اکټیویټۍ کور کوي دا نوع فعالیتونه معمولا په کنترول د بودیجه کې استفاده کیږي په سکیجول کې موږ تاسو راځو دا فعالیت مات کا چون اکثریت فعالیتونه تقریبا 99% فعالیتونه د پروژې هغه ټاسک ډیپندنت فعالیتونه دونه وروسته راځو دلته نیکس ورته وي نیکس هم چې ورته ویل دلته وي چې اساین ریسورس دوستانو هیڅ فعالیت په یو سکیجول کې په یو پلان کې هیڅ داسې فعالیت نشته چې هغه ریسورس ونه لري ځکه امکان نه لري چې ریسورس ونه لري ورته وایي چې نیکس هم چې ورته ویل اوس درته وي چې نوع د ډیوریشن دی کوم نوع ډیوریشن دی دوستانو موږ 4 نوع ډیوریشن نه لرو 4 نوع ډیوریشن نه لرو د هر فعالیت دپاره خپل ډیوریشن نه معرفي کوو اول موږ دلته fixed duration any unit /time دا fixed duration دی موږ ته وایي چې تاسو هم دغه فعالیت د ورځې په 8 ساعتو لسو ساعتو کار باندې په یوه هفته کې خلاص کړي ګورئ ورته fixed duration یې درکړی په یوه هفته او یونټ یې هم درکړی په یوه هفته کار باندې په یوه هفته کار کې د ورځې 8 ساعته دا په 8 ورځو کې خلاص کړئ په 7 ورځو کې خلاص کړئ ټایم هم درته درکوي 1 2
fixed duration and unit. fixed duration and unit څه شی دی؟ دا درته وي چې دغه فعالیت په 10 ورځو کې خلاص کړي. دا فعالیت په 10 ورځو کې خلاص کړي. نور کار نه څلی. مخکې متوجه وي دا فعالیت په 10 ورځو کې خلاص کړه، خو د ورځې دغه کار وکړه او په 10 ورځو کې خلاص کړه. اما دلته درته وي چې دغه فعالیت په 10 ورځو کې خلاص کړي. نور هیڅ کار نه څلی. دوی څه دیم کار نه لیدي چې ته څو ساعته کار کوې، څو ساعته کار نه کوې. بل نوع چې دی فکسډ یونیټ دی. یو یونیټ درکړی دی، درته وي چې دا کار خلاص کړه. څه وخت شروع کوي نو درته وي دا کار خلاص کړه، کار دی ده. فکس یونیټ درکړی چې په دغو شی موږ دا خلاص کړه، ورځې نه درته معلومیږي، ورځ د کار دی نه درته معلومیږي. باشه دا کار وکړه، دا کار خلاص کړه. د هغو ځای نه وروسته فکس یونیټ ټایم. په دغو فکس یونیټ کې دلته درته ښیي دا به واحد درکړی، دا کار مې درکړی دی په 10 ورځو کې خلاص کړه. نه درته ویي چې څو ساعته کار وکړي، څو ساعته کار وکړي. ډیوریشن نه درته ښیي. وي ورشه دغه کار په 10 ورځو کې خلاص کړه. دا نوع د ډیوریشنو دي چې موږ تاسې د هر فعالیت دپاره یې معرفي کوو. البته دا شی چې کله معرفي کي د ارګان پالیسي دا شی تاته درښیي، درته ویي. ان بیا تاته نه درته ویي چې دا په 10 ورځو کې خلاص کړه. هغه فقط درته ویي چې فکس ډیوریشن ان یونیټ په اساس باندې. ته باید په دو اصطلاحاتو باید پوه وي چې دا کوم نوع اصطلاحات دي، کوم رقم باندې دا باید زه خلاص کړم. بیا نو هغه نور هغه نه درکوي، معلومات نه درکوي. دا هغه معلومات دي درته ښیي چې په دغه معمولا زه خپله چې انتخابومه فکس ډیوریشن ان یونیټ ټایم په دو باندې انتخابومه. ډیوریشن تعیینومه چې په د ورځې مثلا په 2 ساعتو کې کار پرې کړم او دا واحد خلاصوم په 10 ورځو کې خلاصوم. دونه وروسته راځو د هر یونټ دپاره هم د لیبر دپاره هم قیمت تعیینوو. یو نفر دی څومره موشلي، بل نفر څومره موشلي، په ساعت باندې دا ورته تعیینوي. دو ځله نیکسټ ورته ویایو. نور چې کار نه لرو فقط ورته چې نو کنټینیو، ادامه ورکوه، ادامه ورکوه. بالاخره درته ویي چې تا دغه فعالیت څه شی شو؟ کریټ شو.